موټر ودرول راځي هغه د مشریا یې گرفتار کړی او څوک وایي راځئ ملګرو په مشر باندې حمله وکړله په مشر باندې په مشر یې تشدد شروع کړی دی ویډیو مخشه زر زر در سره شیر کړئ نور بچه یې ویشتلی دی نور بچه لګېدلی دی نور بچه یې ویشتلی دی نور بچه یې ویشتلی دی نور بچه ملګرو نور بچه لګېدلی دی دا وګورئ ټول ملګري ویډیو زر زر در سره شیر کړئ په کوم ځای ولاله مدعي نه نور باچا لګېدلی دی ملګرو نور باچا یې وویشتو ملګرو چې څومره ملګري ویډیو وینئ زر زر دغه وکړئ چې زر زر د ژوب نه اول چې کوم چیک پوسټ دی په دا باندې یې نور باچا ویشتلی دی او نور باچا زخمي دی یې ګاډي غونډ ټایرونه یې ویشتلي دي شرم کرو بغیرتو شرم کرو بغیرتو ولا غونډ ولا इधर मारो गोली मारो बार हमको नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए भाई गोली चलाओ आप लोग गोली चलाओ नूर बादशाह लगे दलाई दे सबका बेखैरा तो गोली चलाओ बात नहीं इधर मारो पिस्टल निकला मारो गोली चलाओ इधर मारो गोली इधर सिर्फ मारो पिस्टल निकाले आपको बड़ा मुल्क के साथ मोहब्बत है मारो ये हम लोग गद्दार है मारो ये देख इसने फायरिंग किया इसने नूर बादशाह को मारा गोली मारा इसने नूर बादशाह को गोली मारा इस बंदे ने नूर बादशाह को मारा इसने नूर बादशाह को मारा इस बंदे ने नूर बादशाह को गोली मारा पिस्टल देखो अभी भी वो बोल्ट लगा हुआ है क्यों मारा है साले उसको मार दो मारा उसको मार नूर बादशाह विश्तलाई दे दावो गोरे मलगरो नूर बादशाह विश्तलाई दे वे गोरे नूर बादशाह विश्तलाई दे नूर बादशाह लगे दलाई दे मलगरो चतुरा मलगरी बांधील दे पुरेरिया बांधी सार चढ़ाई दी जाना बरा मलगरो नूर बादशाह पे गोले विश्तलाई दे मशारा चतुरा मलगरी दलते शियोब निश्दे खलक भी غونډ راشه دا وګورئ نور باچای یو ولته روډ بند کړئ راځئ روډ بند کړئ भाई ये देखो नूर बादशाह को गोली लगा है नूर बादशाह को इन लोगों ने मारा है देखो हमारा जो सूबाई सदर है उसको मारा है उसको इतने
والے هم پورته کړي دي دا وګورئ نور بچه ये देख इसने मोशन ले लिया अभी ये सब पश्तूनों को मारेंगे ये देख इसने बूंद भी मार दिया इसने भाई हमारे जैसे भाई इससे करे भाई ये देख सेवल कपड़े में इसने असला लेकर आया है सब पश्तूनों को मार रहा है ये देखो नहीं गोली चलाओ 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 गोली चलाओ भाई हम मरने के लिए निकले हमने माँ को बोला कि हम जिंदा नहीं आएंगे वापस हम नहीं आएंगे वापस तुम लोग बड़े बदमाश हो शर्म करो बेगैरत हो गोली चलाओ अगर अपने मुल्क को तो गोली चलाओ बेगैरत हो गोली चलाओ सबको मारो हम लोग मौत के लिए निकले जब नौर बच्चा को मारे तो सबको मारो क्यों नहीं मारते अभी तो सब بچه اون شدیدین هست یا آقا بلال زده و بلال اون گریزه شوایی بود انا و مخته تړلی دی بخیراته خوله خلاصه که بېایمانه پښتون به ځان ته وایې بخیراته ته به ښځه ته روان وې چې ډبټي مې کړې ده ښځه ته به وې که ورځې بړوا Hey! راځه یلته आप पीछे हटो नीचे हो जाओ नीचे पीछे पीछे راځئ چې روډ بند کو په روډ کې کښېنو بای دلته نږدې چې ژوب څومره اندې موږ پښتانه دي یخته خواست کوو چې د ژوب سره چې بادینزۍ ته دلته یې نور باچا راخه وویشتو بچه زخمی دی اسپتال ته رسولی نور بچه یې اسپتال ته یوړو مشر یې سر کړی دی ته ما ژغېږه مشر چې ژغېږي ملګرو چې څومره هلته جنوبي پښتونخوا و ورسره چې د غاکره سیف الله څومره هلته کابینې وې څومره خلک راغلي وو غونډ راشه ژوب ته دلته یې د موږ صوبایي صدر نور باچا وویشتو ای اسپتال ته یوړو مشر یې سر کړی دی
د موږ نه صوبایي صدر نور باچا ویشتلی دی مشر یې ایسار کړی دی نور باچا هسپتال ته یوړو نور باچا زخمی دی یا یوړو څه دی اوس یې وړی دی پته بیا لګي بای نور باچا یې وویښایي هسپتال ته یوړ مشهوره اینه ये देख ये सब बेईमाना लोग आया हुआ है इधर पश्तूनों पर गोली चला रहे हैं करारा यारा شوف ده تليفون وكا خلقتا इसी बंदे ने नूर बादशाह को मारा है ये देख इसी बंदे ने ये पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया है زه ګاډی در ښکاره کوه چې کوم ګاډی ویشتلی دی سلامونه د ژوب بندي تاڼه کې یو که هر څوک د دې زندې دي زر تر زره د راووځي د ژوب ټول ملګري د راشي او له جلسې سره روان دي نور باچا یې ویستلی دی بایر کوي بار بار ټکان کوي تنګول کوي دا خو سردارانو له ټولو تر بروزه موټر ګټ په برابر پښتون واره ولا موټر ویني نور باچا زه موټر در ښکاره کوه چې کوم موټر یې ویشتلی دی دا وګورئ دا ګولۍ وینئ دا وګورئ نن ګولۍ پکښې لګېدلې دي وایي ګورئ په دا کې وګورئ نور باچا ټیرونه وګورئ ټیرونه دا شیشې پراتې دي وایي ګورئ په دا ګاډي باندې فایرینګ وکړه نور باچا یې وویشت موږ د غونډو پښتنو نه خواست کوو چې دلته نږدې څومره هلته موږ پښتانه دي دا وګورئ دا ګولۍ وګورئ دا کتلی شي دا ګولۍ بای چې ژوب دلته نږدې څومره خلک دي دغه نه خواست کوو چې څومره پښتانه دي زر نه زر دلته د نږدې چې کومه تاڼه ده د قلعه سیف الله د خوا اړخ ته ځان راورسوئ ايه شوربه مشهور ويا مشهور ويا لا لا تستعبط اكل مشهور ويا دليل يا لا لا دليل بس دليل مرضى يا لا مشر څه شو دا چې کله مده شي والا دا دوی سیرای خبره ورمي यही बंदा है जिसने नूर बादशाह पे गोली चलाया ये देखो यही बंदा है कातिल ये हमारे पश्तूनों का कातिल है इसको देख ورورا ته په سوال کا پرشه خدای ته وګوره لا شمال اطراف جوړاوي
دا وګورئ او راځئ چې ورشو راځئ راشئ دلته راځئ چې خلک راوالو راځئ راځئ مشر هلته دی راځئ راځئ چې خلک راوالو بای دا وګورئ یو ورخه موږ وویشتلو پانه بعد چې کوم د موږ ملګري راځي نه راپرېږدي روشه غونډ روشه یو ویشتلی دی غونډ دا وولي بای وروره پښتون یې دلته غونډ راشه دلته بای دا وګوره اوس ما ولي بای ور پرېموږ دی چې مشر ته ورشو هلته مو کاس ویشتلی دی دراب مه جوړوئ دا د مور پاکستان وغیا بای نور بچه ویشتلی دی تاسو پښتانه یې شرمېږئ نه دغه خاورې بچیان یې تاسو ته موږ لګیا یو ملګرو نور بچه یې یوړو هسپتال ته مشر یې دلته ایسار کړی دی دلته چې ژوب څومره هم ولس ته یې دغې نه خواست کوو چې څومره هم خلک دي قاتل اوس هم دلته موجود دی ګرځي ویډیو یې ما ول سټارټ ده مشره او مشره دا خلک ته خالي یوه کیسه وکړه د خلک یې ګوري بسم الله الرحمن الرحیم دا د ژوب سره نږدې علاقه ده دلته چې کوم سرکاري ګاډي دي سیول کپړې کې او نور کسان دي پکې باندې دی باندې کې او دلته سټریټ فارورډ فایرینګ ګاډي باندې وشو هغه کې نور بچا زخمی دی زموږ نور ملګري بچ شول او تر اوسه پورې دوی بیا هم له ولاړ دي بلال او ادریس یې هم وړي دي او په دې کې د پاسه هم د دوی ګاډي ولاړ دي مونږ زو او یعنی مونږ زو په مخه دوی مو نور هم نه پرېږدي وایي تاسو به ټول زموږ په ګاډي کې یو منټ یاره د مشر خبره واورئ ته مشر لشي سلامونه ټولو پښتنو ته دا وخت موږ د ژوب سره نږدې په دې سیمه کې راایسار کړي یو د مشر منظور په ګاډي سټیټ فایرینګ کړی دی هغه کې اوس موږ د جنوبي پښتونخوا د کوارډینیټر صوبایي مرکزي مشر نور باچا په مټ لګېدلی دی زخمي شوی دی هسپتال ته یې رسولی دی دا وخت اوس نور هم د انټیلیجنس د پولیس د هر قسمه ادارې خلک راغلی دي دلته موږ یو قسم راایسار کړي یو نو د ټولو پښتنو خواست دی چې په خپل کام په خپل مشر په خپلو ملګرو ننګ وکړي باید دې ځای ته ځان باچا پټو دا وګورئ دا دوه ګولې لګېدلې دي
کلی با د نور بچا کلی با د نور بچا کلی با د زای تانا او ټول افغان ملت مخاطب په سوشل میډیا د ژغ پورته کی د دې ظلم جبر ټول د ژوند ولسته د مشر منظور په ګاډي د دلته د پښتانه ګوندونه دي په جنوبي پښتونخوا کې سیاسي ګوندونه دي کاغه د هر مکتبه فکر دي دا غونه مخواست دلته د دې شوی ظلم جبر خلاف ژغم پورته کی او ځانونه امراونه ګاډي ورا راځه ګړ زبرغه پارام مشر دای چې مشر نشته خوندې کړای وای چې څه میراستي چې څه وای دا شاته وګوره په دې ګاډي کې مشر منظور ګاډي کې مشر منظور کارتوس ځای نه اوه وګوره اوه نو بچا دې ځای دا ویني دا ګول دا وګوره او دا وګوره به خستک پاره کړه دې دلته کې مشر ناسو دا وګوره دلته کې مشر ناسو دا ګولې نو دا څومره جبر دی څومره ظلم دی او دا څومره بربریت د ریاست کې څومره فرغونیت کیږي چې د لکونو کورونو په منتخب مشر منظور پښتون سټیټ فایرینګ کوي یعنی بيخي دا ریاست موږ داسې نه ورته معلومیږي چې تاسو بيخي انسانان هم نه موږ یو پرمن ژوند حق غواړو په دې وطن کې موږ د شتګردي خو نه کوو دا شتګر چې کوم دی هغه خوار دي دانه په دې وطن کې ګرځي اوس موږ د لکونو کورونو پښتنو ربر پښتنو په خپل مشر ننګ وکي دې مشر تاسو لپاره هر څه په ځان سره مال په داوله کولې دي په تاسو نن کوي نن تاسو په مشر په سره ورځ مخامخ فایرینګ کوي دا جابر ظالم ریاست او تاسو ودای باید په خپل مشر ننګ وکي او کلی به دین زی تانه ته دا وغځانونه را ورسوي موږ یو ملګری ټپي سوی دی او نورم دوی ادارو خلک ولاړ دي دا تاسو لیدلی دې چابي شاته دا ګاډي سمور څنګه چورو باندې دا زموږ وستل دا دا څه په دې کې وای ما په